تاسو به د اس ټي سي نه خپل پاکستاني نمبر ته ایزیلوډ څنګه کوئ؟ ډیرو ملګرو دغه پوښتنه کړې وه په کمنټس کې هم او په انبکس کې هم چې موږ به خپل د اس ټي سي بینک کوم اپلیکیشن دی هغې نه به پاکستاني نمبر ته ایزیلوډ څنګه کوو. مکمل طریقه درته ښیم. په ټولو کې اول تاسو دا خبره غور سره واورئ چې دا اس ټي سي بینک صحیح ده، کوم نوی بینک اپلیکیشن چې راغلی دی دا هغه دی، کوم اس ټي سی پی اپلیکیشن چې دی دا هغه نه دی. صحیح ده، دې تاسو د پاکستاني هر نمبر ته ایزیلوډ کولی شئ. دغه ایزیلوډ به موږ څنګه کوو مکمل طریقه درته ښیم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو سره لایک کړئ. تاسو به اول نه خپل کوم اس ټي سي بینک چې دی دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو به خپل فنګر سره دا آن کړئ. کله چې فنګر سره تاسو دا آن کړئ نو کته به راشئ دا مارکیټ تاسو ته ښکاري، په دې مارکیټ باندې به کلیک کړئ. مارکیټ باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا به لوغونه سکرول کړئ، تاسو انټرنیشنل ریچارج دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دلته به خپل پاکستاني نمبر ورکړئ. صحیح ده، زیرو نه بغیر. او که تاسو سره کنټیکټ کې سیو وي، مطلب موبایل کې تاسو سره سیو وي، نو دې نه تاسو هم سلیکټ کولی شئ. دلته به خپل نمبر زه ورکړم، دا نمبر پکې ما ورکړ. لاندې کنټینیو تاسو ښکاري، په دې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو کنټینیو باندې کلیک کړئ نو داسې ډیشبورډ به تاسو سره اوپن شي. نو دا تاسو ښکاري دې کې تاسو خپل په مرضی څومره پیسې چې تاسو پاکستاني نمبر ته ایزیلوډ کوئ هغه تاسو کولی شئ. که 7 ریال تاسو لیږئ نو 320 روپۍ پاکستاني به ځي جیز نمبر ته، او که 7 ریال لیږئ 315 به ځي. بیا دغه شانتې 7.25 330 دې باندې ټیکس هم دی. صحیح ده، که تاسو غواړئ چې موږ جیز ته کوو یا ټلینار ته کوو یا زونګ ته کوو یا یوفون ته کوو نو دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دې کې تاسو نیټورک هم چینج کولی شئ. صحیح ده، جیز پکې پرېښودی شئ، ټلینار، یوفون، زونګ. نو تاسو خپل په مرضی باندې سعودي عرب نه خپل پاکستاني نمبر ته په اسانه باندې ایزیلوډ کولی شئ.